من مجاهد مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم، دشمن تعد. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو د استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو، مبارزو، خاطرو او سرښندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. دغه خپرونه د شنبې په ورځو 11 بجې او تکرار یې د ماسپښین په 3:30 بجو له حریت څخه. از فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ بیاست او د ژوند چارې مو په ښه ډول پر مخ روانې وي. د تیر شل کلن اشغال پر وړاندې د افغان متدین او باشهامته ولس مبارزې تاریخ په زرینو کرښو ثبت کړي او د هر با احساسه هیوادوال په ذهنونو کې حک شوي دي. د همدغه مبارزو د ژوندي ساتلو لپاره حریت رادیو د سنگر له څوکو خپرونې چمتو کوي، ترڅو له یوې خوا د سرسپارلو مجاهدینو او غازیانو کیسې او خاطرات وړاندې کړي او ژوندي وساتي، او له بلې خوا راتلونکي نسلونه د اسلام پالنې او هیواد پالنې پر روحیه سمبال کړي. په همدې موخه مو نننۍ خپرونه کې یو مجاهد میلمه کړی چې څو شیبې به موږ او تاسو سره د زړه خواله وکړي. که په لومړي سر کې اوریدونکو ته خپل ځان راوپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه د مخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. زما نوم بلال محمدي ده، د کابل ولایت اوسېدونکی یم. ډېره زیاته مننه. محمدي صاحب، څه ډول مو د اشغال خلاف مبارزې ته راودانګل؟ هغه کیسه که درته یاده وي یا مو په ذهن کې وي که هغه راته ووایه. کله چې زه میدان وردګ ولایت ته ولاړم، هلته زموږ دوستان او قریبان وه. نو هلته چې ولاړم نو ډېر یو وحشتناکه حالت باندې واوښتم چې په هماغه شپه میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ کې چاپه راغلی وه او مدرسې ته. نو مدرسه کې مشران طالبان او کشران طالبان وو. هغه مشران طالبان خو شهیدان کړي وو، نو دغې واړه طالبان هم وو، لکه د 10 کلو 9 کلو 8 کلو طالبان هم وو. نو دوی چې تلاشي کړي وو موبایلو کې ورسره ترانې وې. نو یو کس د دوی نه شهید کړی وو، نور یې غوښتل چې شهیدان یې نه کړي، هغه بل ګوډاګي ورته ویلي وو، البته سپریاک په لقب ته. نو هغه بل کس یې ورته ویلي ول چې ویې وله ختمې که دوی سبا بیا دپاره موږ دپاره لویېږي، موږ دپاره دردسر جوړوي، جنجال جوړوي، دا اوس نه یې ختم که. نو هغه 8 کلو نازکه ماشومان چې په هغه عمر کې وه او حفظ دپاره راغلي وو مدرسې ته، حفظ یې کوو، نو هغه هم شهیدان کړي وو. نو دې حالت موږ ډېر زیات ودردولو او پروګرام هم همدا سو چې موږ باید دوی په مقابل کې وسله واله مبارزه پیل کړو، او شکر الحمدلله د هغه وسله واله مبارزه پیل کړله تر څو چې فتح راتله. ډېره زیاته مننه. آیا په یاد مو درځي چې لومړۍ وسله واله مبارزه مو څه ډول پیل کړه؟ که لږ نوره کیسه هم راته وکړئ. نو دا چې زه کله میدان وردګ ولایت ته ولاړم، په دغه پیښې سره واوښتم، نو بېرته کور ته راغلم. زموږ کور کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ کې و. نو تصمیم مو ونیوه، نو کورنۍ مو دې ته رضا کړل، اگر چې د کور سرپرست ما بل څوک نه درلوده، نو خو په ده باندې م رضا کړل. هغه واړه ماشومان هم چې وه هغوی سره خبره نه وه شریکه کړې، صرف خپل کور والا سره خبره شریکه کړه چې دا فرض عین ده په موږ باندې او خامخا به ځمه او تاسې به زما ممانعت نه کوئ، او که زه بیرته کور ته راغلم خو هغه ده او که رانغلم هغه څه سپارښتنې مې کور والا ته خپلې وکړلې چې د اولادونو د تربیې په هکله، د دوی د مسؤلیتونو په هکله، نو کوم مسؤلیت چې د والدینو دپاره ده، نو ته به دا دواړه مخکې بیایې، زما په نه شتون کې به ته د ده دپاره پلاره جوړېږې او دا مسؤلیتونه به تاسو سرته رسوئ. نو زه مې خپل کور او فامیل نه هم راضي یم، نو هغوی هم زما ممانعت ونه کړ او بلکل یې راته ویل چې زموږ سره خوښه ده او ته لاړ شه
او د نور کور چارې به انشاءالله موږ سره سنبالوو او هغوی هماسې وکړل کور چارې هغوی سره سنبالولې مبارزه خپله پیل کړله. ډېره زیاته مننه. آیا سپېڅلي جهاد ته تر راتګ وړاندې مو د اشغالګرو او یا د هغه د ملګرو لخوا په مجاهدینو یا عام ولس د ظلم او ستم کوم څه لیدلي یا اورېدلي؟ کله کیسه یې راته وکړئ. هو نو کله چې زموږ ولسوالۍ پورې اړوند هغسې خو ما ډېر وخت میدان وردګو کې تېر کړی ده. نو هلته یو کس و نو هغه سره به ډېر ملګري اشنایي جګړن مشهوره و وردګو. نو هغه به مجاهدینو دپاره ځای ورکوه، مجاهدینو دپاره به یې ډوډۍ ورکوله. نو کوم مجاهدین به چې د هغوی د کلي نه تېرېدل خامخا به یې جګړن سره شپه وه. جګړن ډېر یو مخلصه انسان و او همسوار و. نو بله شپه د ګوډیاګیان د ده نه خبر شول چې د جګړن دوی مجاهدینو سره همکاري کوي، ډوډۍ ورکوي، ځای ورته ورکوي. د ده په کور یې چاپه واچوله. نو کله چې د په کور چاپه واچوله یو زوی یې راووته، وړوکی زوی و تقریبا نوی ځوان و، نو 14-15 کالو به و. هغه یې وویشت شهید یې کړ. بله لور یې راووتله هغه یې شهید کړ. او بل وړوکی زوی چې و هغه یې په موادو کې منفجره موادو کې تاو کړ لکه قالینچې غوندې داسې مواد و. بیا یې سره د دوی په مخ کې ده ته یې انفجار ورکړ، دا ټوټه ټوټه کړ او جګړن یې خپله په تیاره کې واچوه. هغه یې راوستی کابل ته. د جهاد وخت د سختیو او مشکلاتو کوم کیسه مو ذهن ته درځي پرته له چاپو دې شام؟ نو موږ کوهي صافي ته ولاړو. کله چې د میدان وردګو نه راغلم کوهي صافي ته ولاړو. کوهي صافي کې موږ یو ګروپ جوړ کړ چې هلته سپریق ته راځي چاپه اچوي. نو دوی ته م کمین نیولی و مخکې نه. نو کله چې سپریق ته د شپې د خوا نه راغله موږ ګروپ کوم مجاهدین چې و دوی په کمین کې و. ډېر بریالی برید مو ورباندې وکړ، ډېر مو سره مردار کړه، خو موږ نه هم شهیدان وسوه. موږ ملګري وو. نو زموږ یو ملګری چې شهید سو د دوی شهید موږ ځان سره انتقالولی نه سوی. نو دا د دښمن لاس ته ولوېده. نو کله چې بیا دښمن دا نیولی و نو ده سره یې د دې شهید سره ډېر بد چلند کړی و چې هغه د انسانیت نه لرې خبره ده. اسلام خو بله ځای پرېږدو، د انسانیت نه هم لرې خبره ده. حتی د دې شهید په خوله کې ادرار کړي و. نو دغه سلوک یې ورسره کړی و. نو کله وروسته ته امراض و فتح نه وروسته دا یې د اربکیانو په ذریعه کړی و. دا کار اربکي کړی و چې د همغه سیمې اوسېدونکی و. نو کله چې فتح راغلی هغه اربکی د سیمو مجاهدینو ونیوه. هغه یې ونیوه. هغه ورور یې و دغه کوم شهید سره چې بد چلند سوی و د ده د ورور لاسته ورغی دا یې ونیوه. هلته چې دا یې لاسته ورغی چې د ده نه انتقام واخلي هلته امیر المؤمنین حفظه الله هغه د عمومي عفو اعلان وکړ. بېرته یې هغه خوشي کړ ولې چې نور یې څه ورسره ونه کړل. ویل چې موږ ته د امیر المؤمنین د امر اطاعت موږ ته واجب ده او موږ به هغه کوو. هغه اربکی یې بېرته پرېښود. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د اشغالګرو وحشي چاپو ته یادونه وکړه، خو یو څه چې د مجاهدینو پر خلاف په وحشت سره ترسره کېدل هغه همدغه شپنیز عملیات وو. آیا تاسو له کومې بلې چاپې څخه څه په یاد لرئ؟ هو کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ ته چې کله تشکیل راغی موږ لاړو شکردرې ولسوالۍ ته. شکردرې ولسوالۍ کې 2 درې دي، یو راست دره او یو چپ دره ورته وایي. راست دره کې کټه سنګ بولي. کټه سنګ مجاهدینو هلته ولسوالۍ جوړه کړې وه. نو تشکیل کم و، مجاهدینو امکانات کم و د دوی په نسبت. دوی سره هوایي او ځمکني ټول قوتونه ول او دوی په هر نوع سلاحو باندې سنبال و. نو دوی بیا د شپې مخکې دې نه چې پیاده راسي هوایي بمبار دې وکړه، وحشیانه هوایي بمبار دې وکړه. حال دا چې موږ په غرونو کې وو، موږ د کیلو بانډو نه لرې وو او موږ کوښښ کوو هر وخت چې د کیلو بانډو نه موږ عملیات ونه کړو ولې چې کیلو بانډو دپاره اوسېدونکو دپاره مشکلات ایجاد نه شي. موږ به میدان ته وتو، یعنې غرونو ته به تلو. د غرونو نه به هم بیا سرک د تهدید لاندې نیوه. ښه به لرې د کیلو نه تلو. زموږ هدف هم همدا و
چې کلي ولس ته زیان ونه رسېږي. خو دوی سره سره د همدې وړاندې عملیات په کلي باندې پیل کړل. بې رحمانه بمبارد یې وکړه. نو چې موږ بېرته راغلو کله کلي ته، نو د کومک دپاره مرستې دپاره دوی ته راغلو. شهیدان مو راویسته د خاورو د لاندې نه. نو تاسو ته به معلومه وي چې کلیوال کورونه ټول خام کورونه دي، د سترګو کورونه دي. نو کورونه ټول ړنګ وه او کار باندې پیل وکړه. شهیدان مو راویستل دغه نه، د خاورو د لاندې نه زخمیان. او زخمیان خو هم څه امکانات موږ سره نه وو، مجاهدینو سره نه وو. نو په ډېر اولیا امکاناتو سره موږ د هغوی تداوي یې وکړلې، او تر څو چې سهار کېده هغوی کابل ته انتقال کړل. نو هغه ډېره بده شپه وه واقعا، چې اولاد د پلار و مور نه بې خبره وو، مور و پلار د اولادونو نه خبره وو. نو هغه شپه هم ډېره زیاته خطرناک شپه وه زموږ لپاره. محمدي صاحب، فکر کوم تاسو زندان هم تیر کړی دی. څنګه زنداني شوی او په زندان کې د اشغالګرو سره وایي که د داخلي ګوډاګیانو سره د هغوی وضعیت څرنګه وکړي؟ کیسه کې راته ووایاست. نو بېرته د میدان وردګ ولایت ته به ولاړ سو. هلته چې ما کله جهاد پیل کړی و او شکردرې ولسوالۍ ته کله چې تشکیل راغی، نو ما ته بیا استخباراتي دنده راکړل سوه چې زه باید کابل او کابل ولسوالیانو کې فعالیت وکړم. چې دا ولسوالیانې د تېرې ادارې سره وې، دوی په ولکه کې وې. او دا چې زه خپل په کورو کې هم یعنې چې مخفي مجاهد وم، افشا شوی نه وم. نو هغوی دپاره مشرانو دپاره ډېر محاصره ځکه په کابل کې تمامېدم چې باید په کابل کې زه دنده ترسره کړم. کابل ته راغلم او شکردرې ولسوالۍ اړوند چې کوم کلي کې زموږ کور و، دلته چې اوله شپه مازدیګر کور ته راغلم، د شپې چاپه راغله راپسې. شپې چې کله چاپه راغله، نو ما ټلیفون نه خپل سیم کارټ وویسته. سیم کارټ مې چې وویسته، نو زه دوی ورک کړم. نو زموږ کور څنګ باندې دوی عملیات وکړ. هغوی فکر وکړ چې دا به د کور کې، خو کور کې چې څوک وو هغوی بوتلل. د شپه کې م بچ شوم، بله شپه بیا چاپه وه، بیا بچ شوم. نو بیا ما موقعیت خپل تغییر کړ. هغه ځای نور کور ته ولاړ نه سوم، کابل ښار کې وم. سره د دې نه کابل ښار کې چې وم، بیا هم زما نمبر دوی دپاره افشا شوی و. نو د نمبر د طریق نه جی پی ایس کې زه کابل ښار کې و، کابل ښار کې استخباراتي وظیفو د اجرا کولو پر مهال بالفعل یې زه دستګیر کړم. او کله چې زه دستګیر کړم، دوه کارمندان او په شخصي دریشي کې کله چې راننوتل، زه کوم دوکان کې وم، نو ما ته یې ویلې دا موټر ستا ده. خو زه پوه سوم چې دا راته وویلې، دا یې وکتلې راته، زه پوه سوم. ما ویلې چې بس ویې نیولې. مخکې دې نه چې راباندې غږ وکړي، ویل دا موټر ستا ده؟ ما ویل هو زما ده. ویل تا حادثې ته راپکې کړې ده، ته به زموږ سره ولاړ سې. زه خو پوه سوم چې حادثه مې نه ده کړې، خو ویې نیولې. نو ما غوښتل چې زه د ځای نه جګ سم، چې وار یې راباندې وکړ، بېرته په چوکۍ کېنولم، فرانچه یې راباندې راویسته. ویل چې خوځېږي به نه، او لاسونه به دې پورته کوې. لاسونه مې پورته کړه او دوی ته مې بېرته ویل تاسو ورخطا کېږئ ما. نو زه م ونیولم، زه تاسو سره کوم حرکت نه کوم او تاسو ورخطا کېږئ ما، وار راباندې مه کوئ، دلته خلک راټول دي او تاسو ته به دا ښه نه وي چې تاسو په موږ باندې وار وکړئ. اوس خو زه تاسو نیولی یم نو، او بې عزتي راته مه کوئ. بیا یې زنګ ووهه نورو ملګرو ته، دوی خپل بیا عملیاتي قطع د کابل عملیاتي قطع راغله، تقریبا 5-6 رینجر یې ډکې د پرسونل نه وې دوی. نو دوی راغلل، هغه سیمه یې محاصره کړله ټول. بیا یې زما لاسونه یې ولچا کړل او توره خلطه یې په سر راکش کړه. بیا ما ته یې په سیټ کېنولم. 15 دقیقې وروسته بیا یې زما خولۍ اوچته کړه، عکسونه یې راباندې واخیستل. بیا یې رینجر ته وخېژولم، نو بیا یې وخوځولم. نو پوه نه و چې چېرته م بیایي، ځای معلوم نه و. نو بیا وروسته موږ ته معلومات وسو چې دا د کابل ریاست ته، د تېرې ادارې د امنیت ریاست پورې اړوند د کابل ریاست ته. بیا هلته چې ولاړو، نو زموږ قصې دردونکې دي لږ. نو ما نه یې پوښتنه وکړله چې ته مجاهد یې،
نو د دپاره موږ سیاسي بصیرت هم شکر الحمدلله د مجاهدینو اوچت ده. موږ په دې پوهېدو زموږ ایمان او زموږ باور عقیده په دې وه چې موږ به کابل فتح کوو. موږ به دا ګوډاګۍ اداره په نصرت د الله دا به فتح کېږي. ولې چې موږ مقایسه کول که نه، موږ مقایسه کول چې د مجاهدینو مورال، ایمان، عقیده چې د استشهادیانو مجاهدین، فدایانو مجاهدین ته به نمبر نه رسېده، استشهادیانو د چې هغوی عملیاتونو ته لاړ شي، فدایان قطار ولاړ نمبر به نه ورسېده. نو دا خو موږ دپاره حتما معلومېده چې خامخا به فتح راځي. نو کله چې زما نه تحقیقات شروع کړل نو دوی ډېر بېرحمه وارونه کول. نو ما ځان سره فیصله وکړله چې زه به په دې اقرار کوم چې زه مجاهد وم او مجاهد یم او مجاهد به پاتې شم. دا مې وویلې ورته. نو دا خبرې مې چې ورته وکړلې نو مالزه زه به د یو خوا نه د زدن نه خلاص یم، د وښلو نه، او بل خوا نه به دا خو دا به منکر هم نه شم. نو کله یې چې بیا رانه د ملګرو پوښتنه وکړله چې پلانی ملګری دی چېرته د کابل کې فعالیت لري، او پلانی ملګری دی چېرته ده، پلانی ملګری دی چېرته ده، واقعا دلته یې غلی کړم. نو ما ویل چې زه دا خلک نه پېژنم، دا کوم نومونه چې تاسو راته اخلئ زه دا خلک نه پېژنم. پس د هغه نه بیا شکنجه شروع شوه. شکنجه شروع شوه. هغه اتاق ته یې بوتلم چې هغه اتاق په وینو باندې لړلی و. نو ما ته یې ویل چې دا په وینو لړلی ده، ګوره دا تا غوندې کسانو وینې دي چې هغوی اقرار نه کوي. نو ښه به دا وي چې ته اقرار وکړې. نو ما ویل چې بس زما خبره همدغه ده چې زه مجاهد یم، خو دغه کوم کسان چې تاسو ښه یاستئ زه دوی نه پېژنم، او چا سره چې مجاهد یم هغوی په هغه کې دي، میدان وردګو کې دي، هغه صاحب مجاهدینو سره دي، او دلته دولت په ساحه کې زه مجاهدینو سره رابطه نه لرم. بیا هماغه و چې 3 ډوله پایپونه یې هلته ایښي وو، یو تور پایپ و چرمي، یو بل پایپ و چې هغه کې سرب یې اچولی او موږ یې سرب بولو د دپاره چې وزن واخلي، او بل شین دا کلک پایپ و چې دا تشنابونه پې معمولا نلدوانۍ دپاره استعمالیږي. دا 3 ډوله دا پایپونه و، یو ډول ورسره کیبل و، لاین و، دا به یې سره قات کړی و، بیا لاس ته یې ورته جوړ کړی و. نو د ورځې 1.5 دانې د همدې پایپو کیبلونو نه موږ وښلو، لاسونه شاته ولچا کړل، پړ مخې به یې وغورځولو، پښې به یې زموږ راقات کړلې، هلته یو تور پاچ و، د هغه باندې به یې زموږ پښې تاو کړلې، باید د پښو په تلي باندې دا پایپونه وښلو یې تر هغه پورې به چې دوی ستړي شوه، بیا به یې بل راغی هغه به یې ووهلو. بیا یې خبره همدا وه چې ووایه. بیا به زما خبره همدغه وه چې زه دا کوم کسانو نومونه چې تاسو اخلئ زه دوی نه پېژنم. 6 ورځې متواتره 2 ورځې په موږ باندې زدن وه، او د شپې جالبه خو دا وه کوم مجاهدینو چې دا بندیخانې تېرې کړي دي نو هغوی به ډېر پې ښه سر خلاصېږي. د بندیخانې دهلیز ډېر برې کم و، لکه سورې 1 متر شاوخوا به وه. نو ټولې جزاګانې به په دهلیز کې وي، کله به چې اتاق ته انتقال شوې بیا به نور جزاګانې خلاصې وي. نو دلته 6 شپې زموږ په همدې دهلیز کې وو. نو د شپې د خوا نه به یې زنجیر زموږ څنګ کې وغورځوو. نو اوله شپه جالبه دا وه چې زه نه پوهېږم چې دا زنجیر یې زموږ څنګ ته وغورځوو، دا زنجیر باندې به څه کوي، د موږ باندې به څه لوبه کوي په ده. بیا خبره همداسې شوه چې د شپې نوکریوال به راته داسې پاس پنجرې وې، زموږ لاسونه خو به ولچاک وو، زموږ لاسونه به یې په همدې پنجرو کې زنجیر کې قلف کړه چې موږ د سبا پورې په پښو باندې ولاړ پاتې شو چې کېناستی ونه شو. او نو دا لوبه به موږ ته د ماسخوتن نه شروع کېدله او تر سهار تر ملا اذانه پورې. سهار به کله ملا اذان وکړ، یعنې سبا پورې به موږ همداسې ولاړ درېدلي چې دوی ځوړند بولي که نه، سهاره پورې به دا و. بیا سهار به چې کله اذان وسو بیا به نوکریوال راغی، موږ به زنجیرونه یې خلاص کړل، بیا به تشنابو ته ولاړو، بیا به مو اودسونه وکړل، بیرته به چې راغلو منځونه به مو وکړل، بیا به مو لاسونه ولچک سوه. نو دیوال سره به یې جوخ کېنولو، خولۍ به یې زموږ په سر کش کړه. نو بیا به 1 ساعت موږ دپاره قاچاقي خوب زمینه مساعدېدله. سر به م چې په دیوال کېښوده نو بیا به موږ خوب یوړو. خوب به چې ویوړو یو وخت کې به په لغته باندې ولګېدو چې بخي په لغت ته ویښول به بیرته دغه قاچاقي خوب نه، اصلا موږ خوب ته نه پرېښودلو. نو بیا به یې جګ سو، بیا به یې چای راوړو، 1 ګیلاس چای به موږ ته راوړه، 1 ګیلاس چای به موږ پوره نه څښه،
د ډاره به هم نه څښه چې موږ ته د تشناب ضرورت نه شي. موږ ته به چې بیا تشناب ضرورت کېده بیا به موږ هغه وخت کې نه به ولو. دوی به وخت ټاکلی و چې هغه وخت کې به تاسو تشناب ته بیوي، که هغه وخت نه مخکې ضرورت وي نو هغه بیا ستاسو خپل مشکل ده. نو موږ د ډاره هم چای بیا زیات نه څښه تر رسمیات پورې. رسمیات به بیا راغی، بیا به څارنوالان راغلل، بیا به هر موظف په څارنوال خپل بندي به بیا نوم به یې واخیسته، بیا به قصابي خانې ته بوت چې موږ ورته قصابي خانه نوم ایښی و. بیا به دا لوبه شروع کېده. 6 ورځې متواتره دغه زدن و او د شپې ځوړندول. بیا زه د پښو ولیدم، بیا چې کله د پښو ولیدم بیا به سهار کش کولو. کله چې څارنوال راغی 2 نفر ته به ویل دا کش کړئ دغه ځای پورې، بیا به دغه ځای پورې کش کړو، بیا به هماغه لوبې وي. محمد صاحب کیسې ته که دوام ورکړو ممکن نه زه د اورېدلو توان ولرم نه هم اورېدونکي. ډېرې ترخې دي او ډېرې له وحشته ډکې دي. الله پاک دې ټول تکلیفونه درته قبول کړه، الله پاک دې په هغې دنیا باندې اجر درکړي. بحث به راټول کړو، آیا دیني تعلیم او لوړې زده کړې لرئ؟ او شکر الحمدلله دیني زده کړې لرم او عالي تحصیلات هم لرم او عالي نظامي تحصیلات لرم ماشاءالله. د خدای فضل ده. زه حربي ښوونځی مې ویلی ده او د هوایي پوهنتونه تېر امارت کې فارغ یم. نو اوس هم انشاءالله العزیز خدمت م روان کړی ده او ډېر مؤثره تمامېږي او عالي تحصیلات لرم. ډېره زیاته مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه آیا نظام کې مسؤلیت لرئ او له خپل خدمت نه څومره راضي یاستئ؟ نو دا خو د زندان قصې موږ تاسو سره لږ د کابل د ریاست نه وکړلې. بیا وروسته دې نه کابل ریاست چلې بولي، ریاست چل ته انتقال کړو. 2 میاشتې هلته پاتې شوم. نو بیا هغه ځای نه زموږ دوسیه تکمیله شوه، بګرام ته یې واستولم. نو یو قصه به زه د بګرام قصې هم ډېرې دي. یوه قصه به د بګرام هم وکړم. بګرام دی چې کله موږ واستولو یو شپه وه، موږ جمع کوله، د ماښام جمع وه. نو دا ګوډاګیانو به د پنجرې په سر موږ د پنجرې د پاسه کنټرولیدو، عسکران به د پنجرې د پاسه ګرځېدل، خو قفسونه وه لکه د قفسو په شکل باندې پنجرې وې. نو هلته دوی ډولو ډمبک وهه، ډولو ډمبک یې وهه. دلته زموږ جمع وه. نو موږ دوی باندې اواز وکړه، غږ هم پرې وکړه چې تاسو موږ دلته جمع کوو، نو تاسو دومره د ډولو ډمبک هم ودروئ چې دا زموږ جمع تېره سي. نو زموږ کاڼه واړه سر راغله. نو پوچ فحش وویلې. دلته زموږ بندیانو هم بیرته ځواب ورکړه. نو یو بل یې و، یو بل ګوډاګی و، زموږ د پنجرې بام په سر یې ځان راوغورځوه، د دهلیز د پنجرې نه زموږ پنجرې ته یې ځان راوغورځوه. داسې قتلانه باندې لاس وهه، که شک باندې موږ ویلې چې دا څه لوبه کوي، دا څه شی کوي. نو دا د انساني کراماتو نه لرې انسان، دا د انسانیت نه لرې د انسان په نامه حیوان، ده د هغه ځای نه په موږ ادرار وکړه. د هغه ځای نه په موږ ادرار وکړه. نو فیض الله موسیوال نومیږي. نو هغه به اوس که چېرته زما غږ اوري، نو هغه یې ټارګټ کړی و. هغه به چې پنجرې اخوا ته منډې والې، ده به اخوا ته ورپسې منډې والې، د پاسه نه به ادرار کول او د لاندې چې راته دې نه به هغه کول. خیر په هر صورت موږ هغه تېرې یادونه صرف د ده دپاره وایي چې دا هېوادوال یې واوري چې موږ باندې څه وحشتونه تېر شوي. خو خیر موږ احسان په هېچا باندې نه اچوو، هېچا باندې. موږ د الله د رضا لپاره دا کار کړی ده او دا صف چې ده دا د فدایانو، د شهیدانو، استشهادیانو صف ده. په دې ایمان او باور لرو، دا موږ ته امانت ده او د امانت سره به خیانت نه کوو، دا مو هوډ ده. او انشاءالله العزیز څوک چې خیانت وکړي دې صف کې، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم ځینې منافقینو په صف کې به ځای نیوه، خو موږ په یقین او باور لرو چې هغه به خدای تعالی ذلیله کوي، رسوا کوي به. او په مجموع کې مو کوشش کوو چې صف پاک وساتو او صف هم پاک ده، سپېڅلی ده. ولې پاک، ولې سپېڅلی ده؟ عقیده سپېڅلی ده. نو دا صف موږ ته امانت، دا د شهیدانو د فدایانو امانت ده او ډېر زیات خیال ساتلی پکار دی او موږ به سعی کوو انشاءالله ټول عمر چې ژوندي یو داسې یو کار به نه کوو چې هغه مجاهدینو وینو سره په حقیقت کې خیانت کړی. ډېره زیاته مننه محمد صاحب چې د ټیم ستاسو وخت ونیوه او د خپل جهادي مبارزې ترخې او خوږې مو له موږ سره شریکې کړې. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو نه. ښه راغلی. من مجاهد مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم،
دشمن تعد. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو د استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو، مبارزو، خاطرو او سرښندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. دغه خپرونه د شنبې په ورځو 11 بجې او تکرار یې د ماسپښین په 3:30 بجو له حریت څخه. از فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم.